سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسې به ټوله تر روغ او جوړې. زه یم سردار ولی اریان، تاسې ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا تقاضا کوم چې موږ څنګه کولی شو فیسبوک کې خراب ویډیوګانې بندې کړو. که چېرته تاسو ته فیسبوک کې خراب ویډیوګانې راځي نو دغه ویډیو سپیشل ستاسو لپاره ده. تاسې وګورئ چې موږ څنګه کولی شو په فیسبوک کې خراب ویډیوګانې بند کړو. ملګرو ډېر بله خبره کله چې موږ فیسبوک یوز کوو نو زموږ څنګ کې خپل فرینډ ناست وي یا هم ورور ناست وي یا هم بل څوک ناست وي، موږ هغه په مخ کې فیسبوک یوز کوو نو موږ ته دا پته یوه خرابه ویډیو یا هم خراب عکس راسي نو تاسو ته هغه ډېر خجالت احساس کیږي، نو تاسو به ډېر شرمېږئ. که چېرې دغه طریقه ستاسو زده وي نو تاسو به مخکې نه خپل فیسبوک کې خراب ویډیوګانې بندوي نو تاسو به بېغمه فیسبوک یوز کوئ او هېڅ شرم به هم تاسو ته نه وي. خو دا سیټینګ د هر مسلمان لپاره ډېر ضروري دی تر څو تاسو خپل فیسبوک کې دغه سیټینګ وکړئ او خراب یعنی غیر اخلاقي افون ویډیوګانې په خپل موبایل کې بندې کړئ. نو زه د ویډیو طرح ویډیو شروع کوم. که چېرې مو دغه ویډیو خوښه سوې ویډیو سره لایک او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. او زه د ویډیو طرح ویډیو شروع کوم. لومړی به ملګرو تاسو خپل فیسبوک راخلاص کړئ. سمه ده، فیسبوک مو سره خلاص کړو. ملګرو یو معمولي شانته سیټینګ ده. ملګرو دا لکه یوټیوب داسې نه ده چې تاسو یو سیټینګ پکې وکړئ هغه ویډیو باندې سي. تاسو به هر خراب ویډیو سره تل هغې باندې زه کومه طریقه درښیم په هماغه وکړئ. نو 5-6 باندې مو دا کار وکړو نو تاسو ته نور فیسبوک خراب ویډیوګانې نه کوي. که چېرې په یوټیوب کې هم غواړئ چې خراب ویډیوګانې بندې کړئ نو هغې لینک ډسکرپشن کې در اچوم. که ګوګل کې هم غواړئ نو هغې لینک هم ډسکرپشن کې شته ده. نو لومړی به ملګرو تاسو خپل دغه د ویډیو اپشن ته راسئ. مثال په توګه دلته زه غواړم یو ویډیو ماته راځي نو دا د ملګرو دا کوم د ګیمینګ ویډیو څه ده دا ماته اوس راغلی ده. ملګرو چیرې دا د ګیمینګ ویډیو ده، زه غواړم دا ویډیو نور ونه ګورم. نو تاسو به دلته څنګه کوئ پر دغه درې ډاټو باندې یو کلیک واخلئ. نو کله مو درې ډاټو هلته لیکلي سی مور، کله چې سی مور باندې تاسو کلیک وکړئ نو دې په اړه تاسو ته نور زیاتې ویډیوګانې راځي د گیم په اړه. خو که چېرې غواړئ سی لیز باندې کلیک وکړئ نو دغه ویډیو تاسو ته نوره نه درځي. که چېرې تاسو په 4-5 ویډیوګانو باندې دغه سی لیز باندې کلیک وکړو نو تاسو ته نور فیسبوک خراب ویډیوګانې نه هغه کوي. خامخا ملګرو دا سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې وکړئ. مثال په توګه بل کوم خراب ویډیو نو همغه به هم ملګرو په دغه درې ډاټو باندې څنګه کوي کلیک وکړئ. مثلا دغه درې ډاټه دي، دغه درې ډاټو باندې به کلیک واخلئ او لاندې لیکلي سیلیز نو په دغه سیلیز باندې کلیک وکړئ. 3-4 ویډیوګانې باندې انشاءالله هغې نه څخه به وروسته تاسو ته فیسبوک کې خراب ویډیوګانې نه راځي. نو که چېرې مو ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې په داسې خوندوره ویډیو تاسو ته کومه اپلوډ به هم کوم د مسپارم هر چیرته یاستئ ښاد او آباد اوسئ.